د افغانستان د نور ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم ودونو او نورو ښادیو په مناسبت د شپې لخوا د پټاقیو پر کارېدنه بندیز اعلان شوی، خو لا هم د ننګرهار په ځینو سیمو کې د شپې ناوخته په ښادیو کې ځوانان پټاقۍ الوزوي او خلک یې له نارامۍ سره مخامخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي د ودونو او نورو ښادیو په مناسبت د ځوانانو لخوا د پټاقیو ډزو کولو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او حتی چې په کورونو کې ناروغان، ښځې او ماشومان ناراحته کوي چې رواني ستونزې ورته پیدا کړي دي. د شپې په ودونو کې محلونو کې دا ډزې کېږي، د شپې له خوا نه دا مریضانو ته زنانو ته مزاحمت کېږي او مشکل پیدا کېږي او د روحي تکلیف سره پیدا کېږي، هم مالی تاوان ده. دې باید په هوټلونو کې په محفلونو کې د دې باید مخنیوی وکړي او موږ او تاسې خپل ځان ته تاوان ونه رسو، بل مسلمان ته هم ضرر ونه رسو. دوی همدارنګه له حکومته په ودونو او د خوښیو نورو مناسبتونو کې د پټاقیو پر ډزو د جدي بندیز غوښتنه کوي. موږ د دولت څخه هغه هیله کوو چې دې کار ډېر جدي توګه مخنیوی وکړي. باید دا ډز یاسې بې ځایه هغه ده خلکو به د مریضان یا کوم مشکلات کوم فامیلي مشکلات لري دا کار باید ونه کړل شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي هر هغه څوک چې د پټاقۍ او نورو وسایلو په وسیله خلکو ته مزاحمت کوي د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د ولس د امنیت او آرامۍ تامین خپل اساسي مسؤلیت ګڼي. هر هغه څوک چې د پټاقیو، چاودیدونکو توکو او یا ورته ناقانونه کړنو له لارې خلکو ته تشویش او مزاحمت رامنځته کوي د قانون له مخې به ورسره جدي چلند کیږي. په همدې تړاو مو لسګونه هغه کسان چې دوی به پټاقې الوزولې او خلکو ته به مزاحمت کولو دوی نیولې او د قانون منګولو ته مسپارلي دي. امنیتي مسؤلین له خلکو غواړي چې د عامه نظم د خوندیتوب په موخه دي د دغسې بې ځایه کړنو لاس واخلي. له ټولې هیوادوال مو غوښتنه دا ده چې د عامه نظم او امنیت د خوندي ساتلو لپاره له دې ډول کړنو په کلکه ډډه وکړي، ځکه د خلکو د آرامۍ ګډوډول د منلو وړ نه دي. که څوک بیا هم دا ډول ناقانونه اعمال ترسره کوي، امنیتي ځواکونه مې په اړه بې له ځنډه قانوني اقدامات کوي او دوی منیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. د پټاقۍ او نورو هوايي ډزو په تړاو په دې وروستیو کې ګڼ شکایتونه موجود وو او ډیری افغانان یې کارول ځورونکي او خطرناک کار بولي.